راشد خان: پر ګیلمن وزیر برید ډیر خواشینی کړی یم. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د کرکټ ملي لوبډلې کپتان راشد خان پر حماسي شاعر او د پښتون ژغورنې غورځنګ د رهبرۍ غړي ګیلمن وزیر برید غندلی او لیکلي دي: پر نوموړي برید سخت خواشینی کړی یم. وړاندې راشد خان لیکلي: الله پاک له دربار څخه غواړم چې ژر تر ژره روغ کړي او بیرته یې له خپلې کورنۍ او بچیانو سره یو ځای کړي. بل خوا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې مشهور لوبغاړی رحمان الله ګربز د ګیلمن وزیر د صحت لپاره دعا کړی او لیکلي دي: د ولسي شاعر ګیلمن وزیر په ټپي کېدو نهایت خواشینی یم. رب ذوالجلال څخه د ژر روغېدو هیله لرم. دغه راز د کرکټ ملي لوبډلې د دوو نورو غړو نجیب الله زدران او نور احمد لکنوار هم ګیلمن وزیر ته د عاجلې روغتیا هیله څرګنده کړې ده. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې